मेरी जिस्म मेरी मर्जी, زما جسم زما مرضی. آیا داسې ده او کنه؟ په دې باندې بحث کوو. الله سبحانه وتعالى فرمایي: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى بدي آيات كريمة کې یو قسمه چیلنج ورکړی دی ملحدینو ته او هغه خلکو ته چې هغوی دا نظریه او دا عقیده ده چې میری جسم میری مرضی، زما جسم زما مرضی. الله سبحانه وتعالى فرمایي: هو الذي الله هغه ذات دی یصورکم چې تاسو شکلونه درکوي، شکلونه جوړوي فی الارحام د مور په خېټه کې کیف یشاء څرنګه چې وغواړي. د انسان زندگی آغاز د مور د خېټې نه کېږي او د انسان په جسم کې اهم شی چې دی هغه شکل دی. نو الله سبحانه وتعالى انسان ته د مور په خېټه کې شکل ورکوي. نو هر کله چې یو انسان چې ټولو نه اهم چیز دی هغه ځان له په خپله خوښه باندې نشي جوړولی، خپله مرضي پکې نشي چلولی، نو څنګه موږ ووایو چې میری جسم میری مرضي؟ دغه رنګې د انسان پیدایش دا ستا په مرضۍ کېږي او که د الله سبحانه وتعالی نه دې کې د انسان مرضي نه چلیږي. دغه رنګې بیا ماشومتوب دنیا ته راتګ، ماشومتوب، ځواني، بوډاوالی، مرګ، دا ټول دې کې د الله سبحانه وتعالی مرضي چلیږي. هغه چې کله وغواړي تا پیدا کوي، چې کله وغواړي تا فوت کوي، تا ځوانۍ کله چې وغواړي تا بوډا کوي. نو زما په جسم کې زما مرضي نه بلکې زما د رب مرضي چلیږي چا چې زه پیدا کړی یم. دا خبره بالکل غلطه ده. هم د عقل د لحاظه ته رب پیدا کړی، نو ستا په بدن کې ستا په جسم کې به د خپل رب چا چې پیدا کړی د هغې مرضي به چلیږي، ستا مرضي دلته چېرته چلیږي. تقریبا 80% د انسان په زندگی کې د هغې د خالق مرضي چلیږي چا چې پیدا کړی، او 20% هغه د انسان خپله مرضي هغه یو امتحان دی په تا باندې. د دنیا چې دا دارالامتحان دی، موږ دنیا ته امتحان دپاره رالیږلی شوي یو. الله ګوري چې د انسان د خپل نظر په څه کې استعمالوي، په غلطو کې استعمالوي او که په صحیح کې. دغه رنګې غوږونه، دغه رنګې خوله، ژبه، لاسونه، خپې، دا ټول زموږ په مرضۍ کې دي، خو دا داسې نه ده. دا بلکې یو امتحان دی او د قیامت په ورځ باندې همدغه لاسونه، همدغه خپې، دغه غوږونه، دغه خوله، دا سترګې موږ باندې بیا شاهدي وایي چې په موږ یې څه کارونه کړي دي، غلطو کې استعمال کړي او که صحیحو کې استعمال کړي. بله خبره دا ده، یو انکر پرسن هغه ډېر مشهور انکر دی، هغه وایي چې ښه میری جسم میری مرضي. داسې موږ ونه وایو چې زما په جسم کې زما مرضي، نو زما په جسم کې د چا مرضي؟ ستا مرضي. داسې ووایو؟ نه، داسې ووایه زما په جسم کې زما د خالق مرضي. خپل جسم کې خپله مرضي هېڅکله نشي چلېدلی، ځکه دا جسم موږ خپله نه دی جوړ کړی. چې کله دا جسم تا نه دی جوړ کړی دې کې څنګه ته مرضي چلې؟ دا خو تعالی الله در کړی دی، الله جوړ کړی دی، نو دې کې د جوړونکي مرضي چلیږي. او دا یو مخصوصه طبقه ده چې د بهر نه اکمالیږي او د مسلمانانو ښځو هغوی اخلاق خرابوي، هغوی بېحیا کوي او دې باندې دیو ته ډېرې پیسې میلاویږي. صرف مقصد د مسلمانانو هغه یوه مقدسه رشته چې دا واده، نو هغه ختمول غواړي. د ښځو حقوق اسلام واضحه کړي دي. اسلام چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي هغه د دنیا یو قانون هم ښځو دندې ورکړي. تاسو غرب وګورئ، د غرب قانون چې هلته ښځه څه حیثیت لري. الله سبحانه وتعالی ښځې ته ډېر لوړ مقام ورکړی دی، هغه که د مور په صفت کې، هغه که د خور په صفت کې، هغه که د ښځې او د میرمن په صفت کې، هر ځای کې د هغې یو ځان له مقام دی الله سبحانه وتعالی هغې ته ورکړی دی. الله سبحانه وتعالی
او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښځو سره په ښه تعامل، هغې سره ښه اخلاق، ښه رویه، په دې باندې حکم کړی. موږ دې ته هڅولي چې داسې وکړي. اسلام چې کوم حقوق ورکړي ښځو ته، هغه یو دین هم نه دي ورکړي. نو دا د غرب یو پروجیکټ دی چې دا چلی. مسلمانانو ورونو په دې باندې دوکه نه شي چرته. ستا په جسم کې ستا مرضي نه چلیږي، ستا په جسم کې ستا د رب مرضي